سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ الیکشن ته ولاړ دی. الیکشن کے فیل شو دا لاہور خلق تو وہی لاہوری ہو تم تو بڑے عجیب لوگ ہو. میں جب تقریر کرنے لگتا ہوں تم لوگ کہتے ہو واہ شاہ جی، اور جب میں جیل جانے لگتا ہوں تم لوگ کہتے ہو آہ شاہ جی، اور جب میں ووٹ مانگنے آتا ہوں تم لوگ کہتے ہو نا شاہ جی. دا امتحان دا مولانا قاسم صاحب نو دا عام خلقو او کو پدے کے ناکام شوی نو عام خلق ناکام شوی دی. مولانا قاسم صاحب او دی علماء لچ اللہ دا قرآن او دا حدیث کم منصب کم مسند ورکڑے دے دا پاکستان حکومتون دا غی دا خپو دا خور سرنا برابری. علماء لچ اللہ کم ورز ورکڑے دا پتی لارا کی ناکامی نشتا، دا لارا مسلسل دا کامیابی لارا دا. دا تبلیغ والا مشران دی دوی خپل گشت اکی پٹول محلہ کے اگرزی ہر دروازہ اڑا بھئی، سوک منزل راشی و سوک منزل رانشی، سوک دعوت قبول کی و سوک قبول نکی، سوکم دانشو ویلے جدا تبلیغ والا ناکام شو نا. دا غی کار دے دعوت رسول، خلقو تا پیغام رسول، اغی خپل پیغام او رسول. انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بعد قیامت پورس داسی یو نبی ہم حاضر شی جدا غصر با دسو انو پا تعداد کے صرف امتیانوی داسی یو نبی با پا ہم حاضر شی جب آغا پا صرف یو امتی بی او داسی نبی با پا ہم حاضر شی جب آغا پا صرف یو امتی ام نہیں. اس سوک خدا نشی ویلے جدا نبی ناکام تیر شوئے نا، ان آغا کامیابو اگر خپل فریضہ خپل ذمہ داری پورا کڑے دا. نن دا هاغه نبی دا وارث په حیثیت باندې زما ذمہ داری دا جوړیږي چې زه د خلقو غوږونو ته د حق پیغام ور ورسوم. دا زما کامیابی دا. چا اومنلا هغه سړی کامیاب شو، چا اونه منلا هغه سړی ناکام شو. ما د پاره د ناکامۍ تصور هم نشته دی چې زه کله په حق په لار باندې روان یم.